بسم الله الرحمن الرحیم. د سراب سافت د ډیټابیس د زده کړو وروستۍ ویډیو ده او بل ویډیو به ان شاء الله الرحمن زموږ او ستاسو عملی بیلانس پورته کول او په داخل کې د پیسو رسول د دغو پر برابر باندې وي. ښه، په تیر ویډیوګانو کې موږ د مدیریت کویک سرچ یا لنډ سرچ یا لټون څخه شروع او بیا تقریبا تر اخره پورې موږ ټول هر څه وویل. صحیح سو. راځو نن له خیره سره تنظیمات سیستم منیو ته راځو. په تنظیمات سیستم منیو کې اول ډول ته موږ زبان لرو. په زبان کې موږ کولی شو چې په سیستم کې په ژبه کې تغیرات راولو. لکه فرض مثال ته موږ ته لیکلي د رسیدګي بردګي تل ته لیکي چې جمع و بنام. صحیح سو. ته کولی شئ چې دلته مازې ژبې دلته راسئ. صحیح سو. دغه ویرایشي عبارت ها باندې کلیک وکړئ. البته دا ممکن د پښتو ژبې کې تاسو بیا وکاروئ. صحیح سو. د پښتو د انګلیسي ژبې هم لري، خو د پیلن دپاره ما دا ځکه په دري باندې دري ټوټوریال جوړ کړی، وروسته زه پښتو هم جوړوم. خو که په دې کې تاسو غوښتله چې دغه رسیدګي او بردګي زه غواړم جمع و بنام، دلته موږ چې لرو جورنال لرو. صحیح سو. د جورنال په برخه کې موږ دلته لرو لکه فرض مثال لیست روزنامه یا لیست یا فرض مثال برد یا رسید. ته کولی شئ چې دغه جمع و بنام ته واړئ. هغه یو برد کې نه، دا برد چې دی فرض مثال دا بنام کې او رسید چې دی هغه جمع نوم ورته ولیکئ یا دغه رقم نور بس هر شی. منځ دلته دا پاکه پر سر باندې بل شی ولیکئ. دا پاکه ګوره خدای د تغییر په حالت کې دی. ګوره زه پر مثال دا پاکومه هر شی چې دلته ورته ولیکل بس هغه دی ماته په ژبه کې بس هغه راته راوړي. نو په دغه ترتیب باندې لکه فرض مثال ته غواړئ ډاشبورډ دغه عمومي اوله صفحه چې ده یا پر مثال روزنامچه په هغه کې ته غواړئ چې په خپله خوښه باندې ځان ته لغتونه ورته ورکړئ او ځان ته یې عیار کړئ. لکه فرض مثال چینلونه جوړول یا لکه د حوالې د استولو فارم دی. صحیح سو. ته کولی شې دغه کوم چې حوالې موږ دلته استو ګوره دلته موږ حواله ارسالي لرو نه. اوس په دې ځای کې ته نام فرستنده یا نام ګرینده ته ګرځې تر کې غواړې په پښتو باندې ځان ته عیار کړې یا غواړې چې په بله ژبه باندې ځان ته عیار کړې. صحیح سو. یا پر مثال ته موږ عرض اجرا شده دلته لرو نه. ته غواړې چې پر مثال ته په پښتو کې داسې یو لغت ورته ورکړې، په دري کې بل لغت ورته ورکړې چې پر مثال هلته هغه کرنسي چې دوی پیسې پر غواړي نه او دغه رقم. نو دا رسنټ حواله دغه رقم بیا موږ بل ریسیوډ حواله لرو یا حواله دریافتي دلته لرو. په هغه کې هم چې کوم لغتونه لیکل ته کولی شئ چې هغه په خپله خوښه باندې ترجمه کړئ. نو په دغه ترتیب باندې ټول سیستم دا رقم ترجمه کیږي. پس دلته موږ لرو چینل های حواله جات. چینل های حواله جات په دې معنا باندې دی ښه. ته فرض مثال د ترکیې سره، د دوبۍ سره، جلال آباد سره، د مزار سره، د نور ولایتونو سره، د کراچۍ سره او د نور ځایونو سره تاسو د حوالو چینلونه لرئ. تاسو د هغوی سره د حوالو راکړه ورکړه لرئ. خو اوسني کارونه چې تاسو د ټول د واتساپ یا هم د ویچاټ یا هم د ایکسل پر ترتیب باندې دی، هغه کې تاسو ته یو لیست راسي یا په ایمیل کې یو لیست راسي یا په واتساپ کې راسي. لیکن ته دا غواړې چې ورځ ما دې ټوله کار سیستم سي ټوله کار دې ماته سیستم په اتومات باندې اجرا کړي. ولې لازم تر ابده پورې د واتساپ او دغه څخه کار واخله ما چې دلته به ماته 3 ساعته 4 ساعته 15 ساعته بل تزما وخت را ضایع کوي چې نو مشتری به حواله راغلی وي ما غوړه انتظار تر څو پر ما حواله د واتساپ یا د شي څخه به مانی راړولې. ځکه کار غواړي تاسو به حواله ممکن نن به د ورځې ته 50 حوالې ولري، اما د ورځ راځي چې ته په پاروت باندې 200-300 حوالې ولري. دا چې ته د 200-300 حوالې چې ته ټوله را اړې د واتساپ څخه یا د ایکسل څخه یا د بل شي څخه را اړې او هغه ټوله سیستم ته رسوي او بیا به نور ساته دغه ګراکان به د ترازی مشتریان به د ترازی نو ممکن ته د مشتری وخت راسي او ته درسه پر هغه حوالې نه راړول. دا خو ډیر وخت نیسي نه. ته ممکن ته به 3-4 نفر به یوازې حوالو تکشنولي، خو نه یو نفر به تاسو ته حواله ک د ورځ د 1500 حوالې هم ولري خو یو نفر به کولی شي چې په ډېره اسانتیا سره کنټرول کړي. ښه نو څنګه راځي موږ او تاسو هغوی ته چینل جوړوو. فرض مثال زما نماینده دي په ترکیه کې دي. صحیح سو. په ترکیه کې دي زما نماینده دي یا فرض مثال زما نماینده دي په جلال آباد کې دي یا فرض مثال زما نماینده په دوبۍ کې دي یا په کراچۍ کې یا په کوټه کې یا په نورو ولایتونو کې په نورو ځایونو کې دي. هغوی ته زه وایم چې وروره نور ماته د ایکسل د خواست حواله راستوه، ماته د واتساپ د خواست راستوه. زه ته د خپل د ډیټابیس یوزر درکومه، په خپل ټلیفون کې راخلاص کړه یا په خپل کمپیوټر کې راخلاص کړه. ته چې کله حواله ماته راستې هلته ته حواله واستوه، هلته ته ارسالي یا استونکې یا استولې حواله یا سنټ حواله ته ووهه، ماته به اتومات دلته په دریافتي کې راسي. اتومات به ماته په حواله ترلاسه کوونکې حواله کې راسي او دلته به ماته په دغه ځای کې به نااجره حوالې دلته ماته ښکار کوي چې ته 19 ثانیې حوالې ولاړې دي نه. څه ضرور دی چې اپلای به ته هلته لیکې بیا به زه دلته لیکم یا کراسه کار باید اتومات اجرا کړو. نو د ډیټابیس تاسو ته دغه سهولت درکوي چې تاسو به خپل کار په اتومات ډول باندې اجرا کوئ. هلته د حواله ورسول دلته تا ته راله تیاره حواله بس پاته د مازې سړی غواړي چې راسي چې وروره زما پر دغه نمبر باندې حواله راغلې نمبر درته وایي چې وروره دا حواله مې راغلې ده بس لږ سرچ یې ودغه راکړه اسناد دې راکړه تذکره راکړه شی راکړه بس تذکره شی درکړې ته دغه حواله ورته اجرا کړې خلاص د دې حوالې کار خلاص. نور هغه ورته ناست یې تر څو چې بل مشتری راځي. صحیح سو. یعنې دغونه اسانه کار
اوس راځو په عملي بڼه باندې وایي. زه فرض مثال د کوټ سره نمایندګي لرم. اول به باید کوټ ته یو یوزر ولرم، خو زما ګراهک دی، زما مشتری دی نه، زه خو طبعا باید هغه سره د یو کاته ولرم. لیکن دلته زه فرض مثال د کوټ سره کاته نه لرم. سیسو زه راځم ثبت جدید باندې کلیک کوم، هلته د یو نفر مثال ثبتوم. سیسو نورالله کویټه، صحیح دی. زه به دلته د ثبت کوم، دلته به نماینده حواله ورته انتخاب کوم، په دې ځای کې به صرافي ورته انتخاب کوم. هغه نور شیان خو سرخلاص دي، موجودي قبلي او دغه تذکیره کاپي او دا نور دغه چیزې، او په هغه ان شاء الله الرحمن سرخلاص دي. سیسو راځم دلته یوزر پاسورډ دلته نور کو. سیسو ځکه د دې دلته یوزر ضرورت نشته، د خپل یوزر پاسورډ په چینل کې اوس مرزت ورکو. ښه دا خو مو جوړ کړي، خالص مز نماینده حواله انتخاب کړي او دغه مو دلته صرافي ورته انتخاب کړي. اوس نو راځم دلته تنظیماتي سیستم ته او دلته چینل های حواله جات باندې کلیک کوم. نو کله چې موږ پر چینل های حواله جات باندې کلیک وکړو، راځو دلته ایجاد چینل جدید پر دغه باندې کلیک کوو. دلته چې موږ کله کلیک وکړ نو دلته راځم فرض مثال نورالله کویټه. سیسو انتخاب مشتری د دغه چینل لپاره زموږ سره څوک را سره دی. مثال زه ورته وایم چې نورالله کویټه، ګوره دا مو مشتری کاته مو دلته ورته انتخاب کړه. سیسو 53 نمبر کاته ده. راځم فرض مثال یوزر نیم دلته زور کوم چې NORULLAH، هر شي چې تاسو چار یوزر نوم تاسو کوئ دا د یوزر ټایم پاسورډ. سیسو دای چې ماته حواله راستي هغه باید د 301 څخه شروع چې د حواله راستم هغه باید پر مثال د 301 څخه شروع ستار نمبرونه به ورسل ته وایي چې په سره کمنی اتومات موږ تنظیم کولای سو. ا د ټلیفون شمیرل تر راځي چې د کوم حواله اجرا کې رسید کې چاتر کوي یا دلته د لپاره لوګو خو د خپلم کولای شي چې د خپل یوزر څخه تنظیم کی یا تل تر انتخابي مز پر چوز پایل باندې کلیک وکړه د لوګو ورته انتخاب کا. سیسو د چې کوم حواله اجرا کوي خو نو ته باید د په نامه د صرافي څخه باید اجرا شي هغه والی چې تور واسطه. ښه ان شاء الله الرحمن دا خو چینل څه جوړ سو. اوس نو دلته راځو یوزرات، دلته پر یوزر ها باندې دلته کلیک کو، پر یوزر ها باندې کلیک وکړو. دلته به موږ ته د نورالله په نوم باندې به یوزر جوړ شوی وي که یا بس خو ډېر یوزرونه چې دلته ما پیسټ کړم نورالله ادا دي نورالله کویټه خپل راته پیدا کړي. ما به دا کلم دلته کلیک وکړو، ژبه ورته انتخاب کو ځکه د پیل لپاره فکر کوم ژبه انګلیسي ده. انا زه بلته دغه ژبه به هم زه دلته فارسي ورته انتخاب کړم. سیسو نو دی به هم زه ثبت کړم. ښه رابسم درغو چې زه پلا د یوزر ته داخليږم، رابسم تاسو خو بالا نور ته داخليږئ نو اوس خو زما تاسو عملاً ښکار کوم چې نورالله به سره کوم د سیستم ته داخليږي. سیسو زه خو تاسو عملاً ما زه ښکار کوم کار کوم. زه به یو حواله واستوم نورالله ته. نورالله خو زما چینل دې زما د سره و اسد الله او ګرینده خان کریم او د دې خاصه مشته افغاني را کړی دي 2000 افغاني دی او هلته نفر چې دی هغه دلته به تبادله ورته انتخاب کوه او د یلته پر مثال کلداري غواړي. سیسو کلداري غواړي نرخ چې دی هغه څو دی 2.210 که څو دی دغه به ورته واچو. سیسو نو دغه 10000 افغاني به رسو کېږي 18000 کلداري کېږي. سیدي چاته راستو نورالله دلته به زه نورالله ورته انتخاب کوم. نورالله کویټه ګوره دا کمیشن کوم ځینې درجه وي خو هغه موږ ته عادي خبره ده. سیسو دا به هم زه ثبت کړم. دا خو هغه حواله ده چې راته ما واصل نه پاتم د یاد رسید ورکړي چې لار څورور دا چاپه وېسته نه. موږ خو دې ته یو دنه حواله ور واستل. سیسو اوس براسو زبل ته یو بل چینل به هم زلته یو دغه یوزر کې به تغییر راولم. د سی حواله به مو کو لکه د کوټ څخه مستقیم زی دوبۍ ته زه خو سد دفتر کې مرکزی دفتر دی و څنګه به اوله حواله پرته تر ازي سره تر په بیت دوبۍ ته اړې. سیسو زه به دلته د دوبۍ نمایندګي به زولرم کمیون لرم دوبۍ وزلته سرچ وکم. سیسو دا زموږ د دوبۍ نمایندګي ده کولای سو چې دا واړو یا هم زه کولای سم دوبۍ خو بخلیر دی مثال ساده د نږدې په دغه کې د دې مشته حواله راغلی ده د جلال آباد موږ دلته لرو یا کابل لرو یا ننګرهار دا دلته موږ د فاریاب نمایندګي لرو. سیسو فاریاب د کوټ څخه حواله راځي فاریاب ته راځي نو خو تاسو مرکزی دفتر یا سیسو مرکزی دفتر ته اول باید حواله راسي مرکزی دفتر بیا استی و فاریاب ته. سیسو دا د یوزر دی او پاسورډ هم دغه دی. سیسو څو ته پاسورډ هم دغه شی دی. ښه اوس به راسم د دې څخه به زه ووځم NORULLAH دې ته به موږ داخل سو.
دغه نور الله ته دا سپیکر وکړه چې تا نور الله ته دا یوزر ورکړی دی اوس نور الله ورته داخل شو ښه نور الله اوس څه کوي دلته په سیسټم کې دی دغه دې ته حواله راغلې ده ما پر دې باندې دې کلیک وکړي چې ولا د دې ماته خو حواله راغلې ده وه د کومه ځای څخه مثال ماته حواله راغلې ده د مرکز څخه راغلې ده ګوره دلته مرکز نمایندګي دواړه لرو نو خدای د مرکز څخه حواله ترلاسه کړې ده سیسو دا د حواله راغلې ده د اسدالله د خان کریم د طرفه څخه خو په کوټه کې د خو نه مثال ستا سره د دې نمایندګي سودا د خو نمایندګي ده نه دی په خپل ټلیفون کې دا کولی شي چې اجرا کړي په کمپیوټر کې هم په ټلیفون کې هم بس ما په نفر رالی وای ورور زما پر دغه نمبر باندې حواله راغلې ده دغه نه افغاني هلته ورکړې وي جایز افغاني وي چې وش په تدریس 13 کالدار کېږي دی ورته وای راکړه ورور تذکره یا شناخته کارت راکړه نه شناخته کارت نمبر بدلتا ورکړي موبایل نمبر بدلتا ورکړي قرار به تفصیلات یو شی بلته ولیکې نه قرار به د ثبت کړي اته د حواله کار خلاص مکمل حواله اجرا سول اوس نو ته هم معلومیږي لته سیس د کولای چې مثال د نه پرته تفصیل مرتچاب په دې سر کې خو د لوګو شان راځي نه که تاسو سپیکر وغول چې موږ ته چینل جوړ کړي چې ما درته ویل نه هغه سربر چلته تلیکلیو اخو نه بارد دی خپل لوګو ورکي بارد د لوګو تر راځي د خو نه دی رسید چې مشتری ته ورکي البته په کوټه کې ورکي وای د دې ورور دجی رسید بس خلاص دی حواله ته خو تاسو سپیکر وکي او چې څنګه اتومات اجرا سول سیسو کندهار څخه راغلی او یا د کابل څخه راغلی او کوټه ته په کوټه کې نه پرتل بس اتومات اجرا کړل د نه د ثبت کړي نه د واتس اپ کتل دی ورور په دې کې واتس اپ نو نه ایکسل نه واتس اپ نه بل څه بس ډایرکټ راته د حواله تر لاسه د حواله راغلی او د مازی اجرا کړل خلاص دونه کار اتوماتیک او اسانه کیږي ډېر صفت بنا کومه راځو حواله ارسال اوس د پرز مثال حواله استي نور الله حواله استي ګوره دوی نه حواله واسو یا مرکز ته واسو یا دغه ته واسو سیسو ثبت یا حواله ارسال پرز مثال پر دا باندې دی کلیک کړئ دی اوس حواله استي سیسو ګوره هغه درې سوه یو خپل اتومات شروع لکه موږ چلته ته نمبر ورکړیو نه دلته به تبادله یادي تبادله کا ورته انتخاب خو تاسو معلومیږي نه چې هلته تبادله کیږي خپل دته چې شیر کړی دی مثال کالدار دی سیس په کوټه کې کالدار کړی دی سو کالدار دی 3 لک کالدار دی مثال سیسو اول تام دغه 3 لک کالدار غواړي کمیشن دی ځنی کاټي مثال 15000 دی کمیشن ځنی کاټي چیرې ورزي کور د خپل بس اتومات مرکز ته ځي د مازل تر حواله دغه انټری کې د خو مثلا د کمزې لپاره ده د کندهار لپاره ده او کندهار مرکزی دفتر دی بس خلاص د مازل ثبتي نور خلاص حساب مثال در انتخابیږي او کچیر د سه حواله کوي چې هغه لکه موږ چې مخکې ویل نه یو بل نمایندګي دی کې نه بیا پر دغه حواله برای نمایندګي باندې به انتخاب کلیک وکړي د چاره طرفه څخه د صد له طرفه څخه او چاته و خانته سودی پر مثال چې دی کرنسی مثال دغه دی ډالر دی سیسو دا باندې ورته انتخاب کړه باندې لکه وبینه البته ډالر ورکی $0 دی دا بل طرف ته $0 دی سیسو کم ځای ته استی ګوروس نو به دې کول چې ځای انتخاب کې وای په دغه ټولو کې موږ داري معنی دغه لرو په اصطلاح نمایندګي لرو اده نمایندګي پریاپت استی سیسو نمایندګي دی وای دا حواله ځو پریاپت کې غواړم بس دلته $15 کمیشنز نه کټي او حواله ثبتوي سیسو دی پریاپت د حواله کوي اوس نه ګور چې مرکز خو کندهار دی یا کابل دی او هغه څنګه د حواله تر لاسه کی د حواله خواستل د حواله واسطه د کار خلاص اوس نه بیا په مرکز کې دی په کندهار کې په کابل کې دی نفر ته ناشتي د تخنو حواله راځي دا حواله خو د مستقیم نسی کولای چې پریاپته واسطي ځکه مرکز باید په جریان کې خبر سي چې کومه حواله راغلي دي قرار به په د نایجرا باندې بیتلا دی دلته کلیک وکړي په نایجرا چې کلیک اوس ګوردن نو حواله راغلي دي نایجرات البته مازی برای نمایندگی سیسو تیم وضعیت انتخاب کی برای نمایندگی یعنی هغه ولی چې مرکز لپاره نه یوازې نمایندگی لپاره غلی یوازې غلط ښکارا کوي دا په دا باندې کلیک وسه متوجه سي ګوره سونه جالب کار دی اجرا کی ګوره وای دا د نور الله له طرف د کوټ څخه راغلی دا سیسو پاریابته دا حواله وای راغلی دا و دا ترانزیت حواله د تر اوسه پر پاریاب نه تر لاسه کړی دا حواله کچې روس موږ د پاریاب و نمایندګي دی پاریاب والا اوس په پاریاب کې چې تاسو نمایندګي دغه کچې روس سیستم را خلاص کړه حواله نه راغلی ځکه ستاره طرفه خبره نه ده پاس شوی ستاره طرفه وکې نه در کول شوی اداري مثال ته پر دې باندې کلیک وکړئ ستاره طرفه صدت وکې ورکول شول سیسو کمیشن تخپل د ځنی کاټه اداري په 1400 نمبر کې ته ودته حواله ورسته سیسو مثال تخپل کمیشن دونه ځنی کارت کې $10 تخپل کمیشن ځنی کارت کې پر منتقل باندې کلیک کوئ د حواله به مستقیم ته ورسي خو مرکز بیا هم دلته صلاحیت لري پر چینج لوکیشن باندې کلیک وکړئ مرکز به د حواله خدای راغلی د طرف څخه د نور الله د پاریاب ته راغلی دا و استون کې اسد دی او تر لاسه کون کې ته خان دی او دونه $0 راغلی دي سیسو او کمیشن هم $15 په کوټه کې ځنی خپل سوي کور خپل اتومات ته مزاتر کی اوس نو مرکز کولای شي چې د حواله واسطي په جلال آباد کې اجرا کوي د مرکز خپل کار دی
په ایران کې اجرا کوي، بل ځای ته بل ځای ته بل ځای ته. په وجه د څه شي ګراک مثال ستا دا وایي په فاریاب کې د حوالدار ته اجرا که په کوټه کې ویلي وو، هماغه نفر دلته فاریاب څخه راغلی دی کابل ته ورور په کابل کې را اجرا که سیسو مرکز چیز کی دا چینج لوکیشن دلته مازی اړي کابل ته اړي. یا پر مثال ګراک وایي ورور دا ماته په فاریاب کې ما غوښتې وسیس لیکن دا زه په مزار کې شریف کې اوس غواړم اوس ماته بل حواله کوي مزار شریف ته پاره دا ډیلیټ یا خلې ماز دا لوکیشن ور چینج کا کوم ځای ته مزار شریف ته اخلاص دا حواله د مزار مربوط چې هر نماینده دی اتومات هغه ته ورسته د فاریاب پر ځای باندې هغه به اجرا کوي ان شاء الله الرحمن سره بخلاص. ازبه دا ساده منتقل کوم مثال فاریاب ته واستو سیسو اوس ته ګور دا بټن شین سو دا مطلب دا دی چې ستاره طرف څخه دا واسطه ولسول اما تر اوسه پورې لا مزار والا دا نه دی اجرا کړي دغه فاریاب والا. زبه دا د سپیکر کې چې اوس مانه سره طرف سوري کارونه غره خلاص ولا فاریاب والا را خپل ډیټابیس ته کښینستی او دا خو هغه ته د یوزر کړی دی دا دی هغه خپل ډیټابیس ته کښینستی یا خپل ټلیفون کې خپل کمپیوټر کې راخلاص کی. اوس نو د حواله راغلی کنه راغلی دا دی د پنځه نه حواله راغلی دا پینډینګ حواله باندې تکلیف کوي پنځه نه حواله وای دا مت راغلی دي سیسو کمی حواله ماته د نمائندګان څخه راغلی کمی حواله ماته د مرکز څخه راغلی ګوره دا حواله ماته د نمائندګي څخه راغلی کمی نمائندګي څخه راغلی ده ګوره دا حواله ماته د نمائندګي څخه راغلی شه د چاله درابه څخه د اسد د بار د خان $990 دلته ماته راغلی دي په خاطر د چې نو $10 تللی په کمیشن کې $15 یو وخت $15 بل وخت سیسو انو $990 به د تشکی ورته اجرا به کې $10 ولا سی وی $990 پاته دي انو دې په نه اجرا باندې بل تکلیکو کې بیا ته وای چورور راکش تذکره نمبر دی راکه موبایل نمبر دی راکه تفصيلات څنګه اخلي سیسو او قرار به دا ثبت کړئ ګورو ځای تذکره نمبر شین باندې غدراله کاغه رسید غوښتي ما پر دا رسید باندې تکلیکو کې ورته رسید ورته چاپی ان شاء الله الرحمن سره بخلاص رسید خو نه والا دی بیا فاریاب والا خپل تخپل لوګو شان لري سیدی انولته حواله ودته اجرا سول سره ان شاء الله الرحمن په خلاص ک بیا هم په دې کې کم ځای سوالو تاسو کولای شئ چې زما سره تماس ونیسئ 028 شپږ دونی وسل پر دغه نمبر باندې واتس اپ هم جوړ دی او شماره زما سره ستا په دې ان شاء الله الرحمن سره پر سره خلاص اوس خو نه دلته را د شن بیا ورسته وای په نور ویډیو غانې کې شه ګوره څونه اتومات کار د کوټ څخه حواله راغله کابل یا کندهار ته مرکزی دفتر سره بیت او غو حواله اجرا کړل سیسو فاریاب ته ته په یو کلیک باندې حواله اجرا کړل کمیشن وخت کله کمیشن اخلي کله نه اخلي کمیشن وخت ولاړه حواله او فاریاب ته ولاړه شه اوس باندې راس به دلته عمومي مرکزی نمائندګي ته راسو مرکزی نمائندګي چې وګوري مرکزی نمائندګي کې به څه وي دي دلته خو حواله موږ هغه دنه حواله تر لاسه کړل د کوټ څخه سیسو د کوټ څخه موږ یو دنه حواله تر لاسه کړل اما بیرته هغه حواله بیرته موږ واسطه ولا ګوري کزل تراسم حواله ارسالي تراسم په څو نمبر کې موږ دلته بیرته استولې ده دا دی اسد خان فاریاب ته موږ د استولې $990 که زه پر دغه معلومات تکلیک وکم ګوري دلته موږ ته پوره معلومات دلته مشترکي وای حواله ما د استاره په نور الله کوټه د نور الله د کوټه څخه مشترکله استون کې اسد او اول تر لاسه کون کې خانو $1000 ولا سی وی سیسو کمیشن $15 ته ځین کټ سویو او خپل مشترک $1000 راځي سیسو د خپل $15 خپل کمیشن اخیستی دي اما $1000 مشترک حواله کړل نو کله چې بیا بیرته موږ دغه حواله انتقال کوله $600 حواله موږ انتقال کوله مرکز ور $10 خپل کمیشن مرکز واخیستی اوبره مبلغ اضافي حواله $990 پاتې سول دا بار انتقال سول او فاریاب ته چې دا انتقال سول پر دغه تاریخ باندې $990 په دغه نمبر حواله کې د بلاره فاریاب ته په 1400 نمبر حواله کې د فاریاب ته لاړل ګوره څونه واضح د کیک معلومات تاسو ته په دې حواله درکړې دي ګوره دا اتومات لاړل موږ دلته د حواله د تر لاسه کړ کچیر دلته راسم حواله دریافتي ته دا حواله خپل ته موږ تر لاسه کړل او ان شاء الله الرحمن وسادي ډیر دا حواله د موږ تر لاسه کړ اسد خان کوټه د اجرا سول کړ رنگ زرغون تا وشتي د اجرا سوی دا حواله موږ تر لاسه کړل دا حواله موږ تراغله اما بیرته موږ واستول په دغه 1400 نمبر کې دا بیرته موږ واستول او لاړل و نمائندګي فریاب ته سیسو ان شاء الله الرحمن سره په خلاص شو واضح په 302 نمبر کې مشترک غلی و دا بیرته موږ واستول نمائندګي فاریاب ته په 1400 نمبر کې سیسو دلته موږ ته د سند حواله نمبر راځي سند حواله نمبر ان شاء الله الرحمن سره په خلاص شه دا رنگونه سمانه لري دا رنگونه لري دا بنجلي رنگ چې د خام دا معنی لري چې ستاله طرف څخه د تر استول سوی د مدد سپر نه اجرا کړي دا سره د معنی لري چې د حواله در سپر نه اجرا ده د زرغون د معنی لري دا ګور د زرغون چې دا معنی لري چې د حواله کار خلاص حکومت اجرا کړل بنجلي د معنی لري چې ستاله طرف څخه مشکل خلاص او تا ته راغلی و د
د ترکیې څخه تا واستوله بیرته سیسو بلې نمایندګۍ ته چې واستوله چې په هر نمایندګۍ مربوط و اما تر اوسه پورې هغو نه دی اجرا کړې نفر نه دی پسې راغلی او دا سره دا معنا لري چې دا حواله در څه پورې نه دی اجرا سوې سیسو ښه یو بل شي ته که چېرته تاسو ته متوجه سي موږ دلته دا نه اجرا لیکلی ساده یا اجرا لیکلی ساده سیسو اما دلته د دې ځینې سره د تیارې بټن هم لیکل شکل سته دا معنا دا لري چې دا خو تا ته دلې ستا د داخل مرکز دپاره راغلې ده دا حواله صحیح دی دا ته دلې اجرا کوې اما دا حوالې د تیارې شکل چې سره لري دا معنا دا ده چې ستا لپاره نه راغلې ده د بل نمایندګي دپاره راغلې ده صحیح دی نو انشاءالله رحمن په دې مو هم سار خلاص شوی دی ښه اوس که چېرې زه دلته راسم ګزارش یې حواله جات چینل ها ته زه دلته راسم هلته کلیک وکړم کتاب چې تاسې چاپوئ نه ګوتې چې لګوئ پکښې کې صحیح سو زه به دلته نورالله به انتخاب کړم ګوره پر مثال د نورالله د کوټې څخه چې ماته کومې حوالې راغلي دي د نن تاریخ ته ګرده ماته وښیه د نن تاریخ حوالې ګرده ماته د نورالله راته وښیه صحیح سو دی بل ته ما زه ورته انتخاب کړو تاریخ وایي دغه حوالې د کوټې څخه راغلي دلته خو نو شاید تاسو ته به د ورځې 20 حوالې راځي بره دغه کتاب دی ګوره دا بره دا چاپه دا پر یوه ورقه باندې لس دانې چاپېږي دلته درته وایي وایس د طرف د اسدالله څخه راغلي د جانان دپاره د دغه ولایت لپاره دغونه کالدارې راغلي وې سیسو که چېرې تبادله غوښتل نه افغانۍ غوښتې بیا بېرته په دغه نرخ کې مو ولې دونه افغانۍ سولې اوس نو د ده تذکره دا خو نو بانه ته دا خو ته چاپی خالص ما زه تذکره لیکې موبایل نمبر لیکل ته ورته چې وروره یا امضا وکړې یا ګوته ولګو اما دا حواله چې بیا دم بره چاپېږي دا چې چاپ سوی وایي دا حوالې کار خلاص ګوره دا په 302 نمبر کې تا ته راغلې وه بره دا د دوی شماره ده ګوره د ټلیفون نمبرونو شانې د ګرد اجرا سوې ده 300 نمبر کې دا فاریاب ته ولاړل د دې کار خلاص ته ولاړه فاریاب ته ولاړه صرف دغه حواله دلته امضا کوې دا برنیه څه په خپل کتابونو کې د حوالې راته لرئ بره خلک چې امضا یې پکښې کوي نو دغه کتاب هم ضرورت نشته خالي ما پر چاپ باندې کلیک کوې دا ته پرنټوې دا چې کله چاپ کړله 300 نو دغه ورقه درته چاپېږي دا ورقه چې کله تاسو چاپ کړئ بره تاسو په دوکان هلته په شرکت کې مې ځان سره ایښي دي هر څوک چې راځي ورو د کوټې حواله ده هلته ما زه کوټې ورقه راواخله دلته کوټ ورته لیکلي د کوم ځای ده د کراچۍ حوالې د کراچۍ ورقه ورته راواخله ضرورت نشته چې هغه کتاب هم تاسې وګرځوئ د ځانه سره یا یې جوړ کړي یا نفر ته ورته کښېنولي میرزا ورته ناست هغه لیکي یا دا هم خپل اتومات کوي په دې مو هم انشاءالله رحمن سره خلاص په تنظیماتي سیسټم کې موږ بل دغه لرو اثر ته کولی شئ چې کرنسیان دلته ماز کلیک وکړه چې هر څو کرنسیان چې زړې هغو اضافه کړه نور ډیلیټ کړه دلته ماز پر ډیلیټ باندې کلیک وکړه دا ډیلیټېږي یا ایډیټ کړئ ډالر غواړئ پر مثال نوم یې غواړئ 300 ماز پر کلم باندې کلیک وکړه دغه کرنسیان ته غواړئ چې بل نوم ته یې غواړئ هم یې کولی شئ او یا هم که غواړئ چې نورې کرنسیانې دلته اضافه کړئ هغه څه ضرورت په اندازه باندې دلته کرنسیانې نشته پر ثبت جدید باندې به کلیک وکړئ ته کولی شئ چې دلته فرض مثال نورې کرنسیانې ته ضرورت ورته لرئ ما دلته نوم ولیکل ته سمبول ولیکه بس خلاص او ثبت پې کړئ بل داسې شی دلته نشته چې هغه ضروري وي او نور نو یوزرونه دي چې نور یوزري ته جوړوي پر مثال منشي دی یو بل دی هغه لکه څنګه چې موږ وختي وویل نه هغه پر ثبت جدید باندې کلیک کوئ نو ته چې کله یوزر جوړوي دلته خالص ما زه نوم ورته ورکړه مثال احمد یا محمود 300 پر کوم یوزر باندې لاګین سي احمد دی ورکړي پاسورډ کې مې شی ورته ولیکه زه ژبه کومه ژبه دی پر مثال په کومه ژبه دی کاري فارسي یا پښتو پر ژبه چې او دلته بس کاربر یادي ورته ورکړه 300 یې ساده یوزر دی او دلته به هم میکس ورته انتخاب کړل ته نمایندګي ورته انتخاب کړه د کوم نمایندګي مثال خپل نمایندګي ادرس نور عادل ته نوښت ورته انتخاب چې کوم ساحه ته د اطلاع سي حواله د ریاضي کې د چی کولای سي ما ځه حواله مې راغلي حوالې چې دغه دی وګوري او نوې ثبت کړي او تغیرات پکښې راولي ډیلیټ یې کړي که یا عدد ورته پر مثال ورته وایي وروره دی هغه نشي کولی ډیلیټ تغییر چې دی نشي کولی مصارف دي مثال مصارفات دی وګوري ثبت یې کړي خو نور مصرف دي ډیلیټ او تغییر دی نشي کولی فرض مثال نور دا رقم ټول دغه دا رقم په دې ترتیب باندې سیسو کم شان وګوري کم شان نه وګوري کم شان ډیلیټ کړي کم شان څه کړي ته مازې کلیک وکړه هغه درته وایي برای په دا پای کې تر ثبت بټن مزبور وه او تقویم چې بیا دی مثال دلته غواړئ چې تاریخ میلادي وکاروئ یا هجري شمسي وکاروئ پر تقویم باندې کلیک وکړه تاریخ دلته تا ته راځي چې انګلیسي غواړئ یا هجري شمسي غواړئ تاریخ چې تا غوښتی سیسو بل بیک اپ پر بیک اپ باندې کلیک وکړه د اتومات درته وایي چې چیرې ثبتوي بل نو بل داسې خاص شی اوس فعلا دلته نشته چې هغه دې پاته وي خو بیا هم که احیانا چیرې کوم سوال یا کوم څه پاته نو موږ به خدمت کوو